السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ په رسمي توګه اعلان وکړ چې رانا نوید الحسن او عمران فرحت د افغانستان کرکټ بورډ کې د لوړو کارکردګۍ یا وړتیاو مرکز روزونکي ټاکل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې پاکستاني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ یا وړتیاو مرکز د توپخونې او توپ اچونې د روزونکو په توګه ګمارلي دي. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې به د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، غوره توپ وهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوند برخو کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني رسنیو یوه ورځ وړاندې د رانا نوید الحسن او عمران فرحت په اړه راپور خپور کړ چې دواړه د افغانستان کرکټ بورډ سره روزونکي ټاکل شوي دي. $2500 معاش به ولري. عمران فرحت د خپل هیواد لپاره په 40 ټسټ، 58 نړیوالې یو ورځنۍ او 20 ورځې لوبې ترسره کړي دي. په کورني کرکټ کې 213 فرست کلاس، 222 لیسټ A او 9 شلوريزې لوبې ترسره کړي دي. بلخوا رانا نوید الحسن هم د خپل هیواد لپاره په نټ ټسټ 4 ورځنۍ نړیوالې او 4 شلوريزې نړیوالې لوبې کړي دي او دغه راز په 155 فرست کلاس، 119 لیسټ A او 116 شلوريزې لوبې ترسره کړي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.